بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه د افغانستان الکترونیکي زده کړو درنو زده کوونکو، وخت مو بخیر. سعید صافی یم د دې برخې د ژورنالېزم څنګه ستاسو درنو زده کوونکو. زموږ نن 14م درس دی. موضوع مو د فیچر ډولونه دي. تېر درس کې فیچر سره اشنا شوئ چې فیچر څه ته وایي، هغه باندې مو بحث وکړو. نن د فیچر په ډولونو باندې بحث کوو چې تاریخي فیچرونه، ټولنیز فیچرونه، سیاسي فیچرونه، ښوونیز او روزنیز فیچرونه، څېړنیز فیچرونه، ساینسي فیچرونه، شخصي فیچرونه، اقتصادي فیچرونه مو ترې راخیستي دي. په دې باندې بحث کوو چې څه ته ویل کېږي، څنګه جوړیږي د فیچر دغه ډولونه څه دي. ښه، لومړی راځو تاریخي فیچرونه. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، هر هیواد په خپله غېږه کې تاریخي څېرې، تاریخي پیښې او هر شی لري. هر هیواد چې دی دا تاریخ لري، ځانګړی تاریخ لري، د دوی تاریخ لیکل شوی دی، د دوی تاریخ معلوم دی. نو په همدغه تاریخي پیښو باندې فیچر جوړولو ته تاریخي فیچر ویل کېږي. په دې کې ګوره ښه ځایونه شاملېږي چې دا په تاریخي ځایونو باندې فیچر جوړېږي. مثلا په افغانستان کې ډېر تاریخي ځایونه شته. د پکتیا بالاحصار، همدا شانتي په نورو ولایتونو کې هم ځانګړي تاریخي ځایونه شته. په هر ځای کې شته. په بامیانو کې تاریخي ځایونه شته، په ننګرهار کې شته، په قندهار کې شته. په هر ولایت کې د افغانستان چې دی تاریخي ځایونه شته. په دغه تاریخي ځایونو باندې چې کله فیچر جوړېږي نو دغې ته تاریخي فیچر ویل کېږي. دا په اشخاصو باندې یا شخص باندې کېدای شي چې جوړ شي، شخص باندې. مثلا هر هېواد چې دی تاریخي شخصیتونه لري، افغانستان هم لري. په غازي امان الله خان باندې دلته یو خبریال فیچر جوړوي، دغه ته تاریخي فیچر ویل کېږي، ځکه چې هغه د تاریخ یوه نامتو څېره وه چې افغانستان لپاره یې ازادي واخیستله. په دغې باندې فیچر جوړول دغه ته تاریخي فیچر. همداشان په د یو چا په لاسته راوړنو باندې همدغه غازي امان الله خان کې پاتې کېږو. مثلا چې د افغانستان لپاره ازادي واخیسته، په همدغه ازادۍ باندې فیچر جوړول دغې ته هم تاریخي فیچر ویل کېږي. دې کې نو ټول تاریخي مسایل شاملېږي چې تاریخ په اوږدو کې چې ترسره شوي، په هغې باندې فیچر جوړول همدغې ته تاریخي فیچر ویل کېږي. په دې ټولو موضوعاتو باندې فیچر جوړېدی شي. ټولنیز فیچرونه، مثلا په یوه ټولنه کې ډېر وګړي ژوند کوي. په ټولنه کې ستونزې پیدا کېږي، پرمختګونه کېږي، نوښتونه کېږي، هر شی په ټولنه کې پیدا کېږي. چې ژوند کېږي نو ژوند سره مشکلات او پرمختګونه هر شی مل وي. په دغه ټولنه کې یو شخص راپاڅېږي، اختراع کوي، نوې اختراع کوي. دغه چې کله اختراع وکړله، په دغه شخص باندې فیچر جوړول یو ټولنیز فیچر دی، ځکه چې دغه شخص له ټولنې څخه راپورته شوی، فیچر پرې جوړ شو، ټولنیز فیچر شو. همداشان په یوه ټولنه کې ستونزې دي، دوی له ستونزو سره مل دي، په دغه ستونزو باندې فیچر جوړول دغه ته ټولنیز فیچر ویل کېږي، ځکه چې د یوې ټولنې په ستونزو باندې فیچر جوړ شو. همداشان د یوې ټولنې وګړي په ګډه باندې پرمختګ کوي، دوی دغه پرمختګ باندې فیچر جوړول دغې ته ټولنیز فیچر ویل کېږي. همدا ډول نور د یوې ټولنې په فرهنګ، کلتور په ده باندې فیچر جوړول دغې ته بیا ټولنیز او کلتوري فیچرونه ویل کېږي. کوم فیچرونه؟ ټولنیز او کلتوري فیچرونه. چې کله د یوې ټولنې په دود، دستور، کلتور باندې فیچر جوړ شي، دغه ته بیا ټولنیز او کلتوري فیچرونه ویل کېږي. بل سیاسي فیچرونه. اوس هر هېواد د ځان لپاره سیاست لري. دوی پخوانی سیاست لري، اوس سیاست لري، نړۍ سیاست لري، سیمې سیاست لري، ملي سیاست لري، هر رقم سیاست لري. دوی سیاستمداران لري. د پر هېواد کې سیاست. په افغانستان کې اوس سیاست روان دی. ګوندونه شته، سیاستمداران شته، مدني فعالان شته. د دوی ټولو په اړه فیچر جوړول دغې ته سیاسي فیچر ویل کېږي. په سیاسي شخص باندې فیچر جوړول، د ده په سیاست فیچر جوړول، د ده په کړنو فیچر جوړول، د یو هېواد په سیاسي وضع فیچر جوړول، د یو سیمې په کچه باندې سیمې سیاسي وضع باندې فیچر جوړول، دغه ټولو ته سیاسي فیچرونه ویل کېږي. سیاست کې پرمختګ کېږي. سیاست کې یو سیاستمدار له ماتې سره مخ کېږي، د یو هېواد سیاست پرمختګ کوي، هېواد سیاست له ماتې سره مخ کېږي. د یوې سیمې سیاستمداران راپاڅېږي، د سیاست پرمختګ کوي، د یوې سیمې سیاست د ناکامۍ سره مخ کېږي. په دې ټولو مسایلو باندې فیچر جوړول دې ته سیاسي فیچرونه ویل کېږي. ښوونیز او روزنیز فیچرونه. موږ وړاندې هم ویلي وو چې ژورنالېزم
لومړنی اصل خبرول دي، خلک خبروي، نه یوازې ژورنالېزم خلک خبروي، اوس ژورنالېزم خلکو ته ښوونه او روزنه ورکوي په همدغې په اړه چې خلک یې خبر کړي دې په اړه ورته ښوونه او روزنه ورکوي. د افغانستان په شان هیواد کې رسنیو ته پکار ده چې تر 80% خپرونې په ښوونه او روزنه ولري، ځکه چې دلته خلک تعلیم ته ضرورت لري، خلک ښوونې او روزنې ته ضرورت لري. دوی باید 80% خپرونې په ښوونه او روزنه باندې برابرې کړي. نو همدغه ښوونه او روزنه باندې فیچرونه جوړول دې ته ښوونیز او روزنیز فیچرونه ویل کېږي، چې په دې کې مثلا یو زده کوونکی د نړۍ په سطحه ویاړ ګټي، همدغه زده کوونکي غږول چې څنګه دغه مقام ته ورسېدو، کومو لارو چارو نه یې کار واخیستو، څنګه یې زده کړې وکړې، چې دا نورو ته وښایي. دغې ته ښوونیز او روزنیز فیچرونه ویل کېږي چې خلکو ته پکې یو ډول ښوونه وړاندې شي. مثلا یو کسبګر دی چې دا یو کسب یې زده دی، د ده نجاري زده ده، مثلا د ده سره غږېدل چې دغه نجاري څنګه زده کړه، نجاري څنګه زده کېږي، نجاري دغې پړاو ته څنګه ورسوله، په ده باندې فیچر جوړول دغه ته ښوونیز او روزنیز فیچر دی چې نور خلک ترې هم ښه شی زده کړي. ښه، څېړنیز فیچرونه. څېړنیز فیچرونه لومړی سر کې باید ووایو چې زیات کار ته ضرورت لري. څېړنیز فیچرونه ځکه زیات کار ته ضرورت لري چې څېړنې ته ضرورت لري. دې په اړه به په میاشتو خبریال څېړنه کوي، د پیښې موضوع ټول اړخونه به معلوموي، پړ څوک دی، څوک پړ نه دی، دا ټول به معلوموي. خلک سرچینې چې څومره زیاتې دلته پیدا کېږي ټولې به غږوي، تر نهایي حده دا به ټولې سرچینې غږوي، د ټولو نظر به اخلي، بیا به وروسته څېړنیز فیچر جوړوي. څېړنیز فیچر کې باید خبریال زیات کار وکړي او زیات کار ته ضرورت لري. څېړنیز فیچر په هغه موضوعاتو باندې جوړیږي چې د ولس له سترګو پټ وي. دلته ډېر مسایل شته دی چې ولس ترې ناخبره دی، دوی هېڅ له دغې مسایلو څخه خبر نه دي. ډېر مسایل شته دی چې د ولس له سترګو نه پټ پاتې دي، دوی ته بیخي خبر نه دي. د تلویزیون لیدونکي مخاطبین دي، د دغې مخاطبینو له سترګو چې چی پټ دي، دوی ته ناخبره دي، دوی په اړه هېڅ نه پوهېږي. د دغې په اړه فیچر جوړول او دوی ته یې وړاندې کول او دوی په دې په اړه پوهول چې داسې څه روان دي، د پردې د شا پټ مسایل لاس پړل خلکو ته یې وړاندې کول، دغې ته څېړنیز فیچرونه ویل کېږي چې دا زیات کار ته ضرورت لري. بل ساینسي فیچرونه، لکه څرنګه چې 21مه پیړۍ د ساینس ډېر پرمختګ کړی دی، هره ورځ نوي اختراعات په ټوله نړۍ کې کېږي. د همدغه نوي اختراعانو په باره کې ډېرو بخښئ، دغه د نوو اختراګانو په باره کې، دغه نوې اختراګانې څوک کوي، اختراګونکو په باره کې د دې په اړه فیچر جوړول ساینسي فیچرونه بلل کېږي. چې لکه څرنګه چې مخکې ویل 21مه پیړۍ د ساینس ډېر پرمختګ کړی دی، هره ورځ نوي اختراعات کېږي، د هره ورځ چې نوي اختراعات کېږي په دې باندې فیچرونه جوړول ساینسي فیچرونه بلل کېږي. شخصي فیچرونه په شخصیتونو باندې جوړیږي چې بیا په دوه ډوله دي، یو یې مړ شخصیتونه، بل یې ژوندي. مړه شوي شخصیتونه هغه چې پخوا مړه شوي دي، د یو هیواد تاریخي څیرې بلل کېږي، د یو هیواد اوسیدونکي چې پخوا مړه شوي دي اوس مړه دي، په ده باندې فیچر جوړول دا بیا په مړو شخصیتونو کې راځي چې په مړ شخص باندې فیچر جوړ شو. که چیرې ژوندي وي او فیچر پې جوړ شي نو بیا دغه ژوندي شخص بلل کېږي چې ژوندي شخص باندې فیچر جوړ شي. نو په شخصیتونو فیچرونه بیا په دوه ډوله جوړیږي چې یو مړه شوي شخصیتونه، بل ژوندي شخصیتونه. بل اقتصادي فیچرونه، په اقتصادي ننګونو، اقتصادي پرمختګونو او په ټولو اقتصادي مسایلو باندې فیچر جوړول اقتصادي فیچر بلل کېږي. د یو هیواد په اسعارو، د یو هیواد په کرنسۍ باندې، او همداشان د یو هیواد کرنسۍ کته ځي پورته ځي، د یو هیواد په اقتصادي پرمختګونو باندې، هیواد په اقتصادي ځپل باندې، یو هیواد اقتصادي ځایونو باندې، په دې ټولو مسایلو باندې فیچر جوړول اقتصادي فیچر جوړیږي. درنو زده کوونکو، د فیچر ډولونو کې مې ویل تاریخي فیچرونه، ټولنیز فیچرونه، سیاسي فیچرونه، ښوونیز او روزنیز فیچرونه، څېړنیز فیچرونه، ساینسي فیچرونه، شخصي فیچرونه او اقتصادي فیچرونه. لنډه دا چې د ژوند په ټولو اړخونو باندې فیچر جوړېدای شي چې جالب وي، خلکو ته د
خوښې وړ وي او خلکو ته پکې نوي مسایل وړاندې شي. په دغه ټولو مسایلو باندې د ژوند هر اړخ باندې فیچر جوړېدای شي. درنو زده کوونکو له تاسې مننه چې تر پایه مو زموږ ویډیو وکتله. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره د ای ایجوکیشن افغانستان یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ او خپل علمي ظرفیت مو لوړ کړئ. مننه.